دریم حق د یو مسلمان په منګه او تاسو باندې چې دام د نورو په څیر باندې ډیر ضروری دی او ډیر مهم دی او دی وخت کې هغه ترک شوی دی هغه دا دی چې ان تحب لاخيك المسلم ما تحب لنفسك من الخير چې تبه د خپل ورور مسلمان د پاره خوخه او مینه بکې د هغه څه سره چې د خپل ځان د پاره خوخه او د ځان د پاره د هغه سره مینه ده استادان لره عزت خوخ دی قدر دی خوخ دی ستاین او مدح صفت دی خوخ دی د بل مؤمن مسلمان سره هم دا کار کیدی شي ستاب عزتی ستا عزت اغستل مال اغستل نخوخیږي چې ستا د مال او عزت واغستل شي د بل چا مال ماخله د بل چا عزت ماخله د بل عزت او د بل مال ته او د بل ابرو ته د خپل ابرو د خپل عزت او د خپل مال ګمان وکا او دا خبره په خپل ځان باندې راوړه که دغه مشکل او دا خبره ما سره مخامخ شي زه څومره غمجن کیږم دومره زما ورور مسلمان غمجن کیږي او دا پریشان کیږي فلهذا هغه کار اون کړی شي چې هغه د مسلمان د خفګان ذریعہ ګرځي څنګه چې ته خفګیږي د قرنګ هغه خفګیږي څنګه چې ستاسو له د قرنګ هغه زړه لري د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه یو شخص پتاسو کی کامل مومن جوړېدل نشي نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان نفي کړی دا د دغه شخص نه چې هغه د خپل ورور مومن د پاره نه خوخی هغه چې د ځان د پاره خوخی چې دغه سړی مومن نه دی لا یؤمن احدکم مومن جوړېدل نشي او تن پتاسي حتى يحب لاخيه ترسو چې دا خوخ کی او مينو کی د خپل ورور د پاره د هغه څه سره يحب لنفسه چې دای د ځان د پاره غواړي د ځان د پاره چې څه غواړي او د بل مومن د پاره خوخ کړل د خیر کارونه بس ته کامل مومن شولې تا کې پوره اسلام او پوره ایمان راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ومن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه څوک چې دا غواړي چې د اور نه بچ کړي شي د اور نه ورته الله عز وجل نجات ورکي او داخل کړي شي جنت ته فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر نوراد شدت د مرګ په داسې حالت کې چې دا ایمان لري په الله باندې په ورځ د آخرت ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخره چې دی لرو او دې حالت کې در باندې مرګ راغی او دا قوي ایمان او مضبوط او صحیح او شرعي ایمان الله رب العالمین به د اور نساتی الله رب العالمین به د جنت تبي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه او دا دی راشي خلقته په هغه عمل او په هغه خبره باندې چې دا د خلقونه غواړي چې خلق د ته باغی باندې راتګ وکي کله چې ته د خلقونه په خو خبرو باندې په خو زیرو باندې په خو کارونو باندې دراتک ارمانجن چې تاته راوړي د قرنګ بل انسان ته دغه محبوبات وېسا دغه محبوبات ورته پیش کا او دې حالت کې در باندې مرګ راغی والله العظیم چې جنتی الله رب العالمین دې د اور نه بچ کی زکه دستا ایمان ډیر اعلی ایمان دی ډیر قوي او ډیر مضبوط ایمان دی نن په موږ باندې مرګ راځي خو موږ تر دغه ځای رسیدلی نه بلکې د ځان د پاره ډیر خصيزونه خوخو د ځان د پاره ډیر خیر خوخيږي ډیر عزت او ډیر قدرونه ډیر احترامات د بل د پاره د هیڅ نه غواړو د بل په عزت او د بل په مال او د بل په قدر موږ له غوسه راځي موږ له قار راځي داغي په سر غختل خو لا پریدو بلکې کاغذ ته رسیږي د بل چا د طرف نه موږ په دې باندې غوسه کیږو موږ له په حسد راځي کینه کې غورځيږو حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من یاخذ عني هؤلاء الكلمات سوق د چی واخلی زمانه دا څو کلمات فيعمل بهن په دغه کلماتو باندې به خپل عمل وکي او يعلم من يعمل بهن او یا به وخي هغه چاته چې هغه ور باندې عمل کوي
خپل به ور باندې عمل وکي یا به د چاله خودنه ورکی چې هغه به په عمل وکي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما ویل انا یا رسول الله زب دغه کلمات واخلم اې د الله پیغمبره زب په دې خبرو باندې عمل وکم. ابو هريره رضی الله عنه دا ډېر وګي انسانو د دین او د دین د خبرې به ډېری خوږې لګېدلې د پیغمبر احادیث به ور باندې ډېر مزله پورې لګېدل. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما لاس ونیو وی 15 خبرې ما ته وشمېرېدلې چې د 15 خبرو باندې به ته عمل کې په دې 15 خبرو باندې به ته راتګ کې. نبی صلی الله علیه وسلم داغه د لاس نیولې د دې کې اشاره ده اهمیت د دې خبرو ته او دې ته اشاره ده چې دا خبره ګوره زړه ته ښکته کا دا څنګه چې د الله پیغمبر ابو هريره ته کړې دي دغه رنګه دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته تم دي. نبی صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي اتق المحارم تكن اعبد الناس ته ځان د حرامو نه بچ کا ته بشي په ټولو خلقو کې ډیر غټ عبادت گزار غټ عابد ستانه بل څوک نشته دی. کله چې ته د حرامو نه ځان ساتي د انسان په زندګۍ کې چې د حرامو نه اجتناب وي دا غټ عبادت او غټه بندگی ده. په دې کې د انسان نه یو سبحان الله قبليږي الحمدلله ترنه قبليږي 2 رکعات مونږ ترنه قبليږي جماعت ترنه قبليږي عمره او حج ترنه قبليږي صدقه او خیرات ترنه قبليږي. او کله چې انسان په ژوندۍ کې حرام لري او حلال نه نو کده د تندې تور شي په سجدو باندې رب العالمین ته هیڅ حیثیت نه لري. رب العالمین نه قبلې د حرامونو اجتناب. افضل دین او بهتر دین دا ورع چې ترک د محارم انسانو کې هغه څه چې حرام دي پتا باندې دا پرې دا تبه د الله رب العالمین ډېر لوی عابد جوړ شي. دغه خبره او رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه ورض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس او راضی شه په هغه چې الله رب العالمین ته تقدیر کلی او تعالی الله په تقسیم کې درکړي دي ته ډیر غټ مالدار شه د خلقونه غټ مالداری دا چې د الله رب العالمین په تقدیر باندې راضی شي د الله په تقسیم باندې راضی شه او د قناعت ولا وګرځي. کله چې د انسان په ځړ کې قناعت موجود وي چې الله ول څور کړي باغی باندې خوشاله دی والحمدلله ور باندې وي او د الله په ډیر شکر وباسي دا ډیره غټه غنا دا ډیره غټه مالداری دا غټ مالدار هغه څوک نه دی چې هغه ډیر ډالر لري هغه ډیر افغاني او په لکونو باندې کالداري لري هغه ډیر قصرونه او بنگلي لري او موټري لري. غټ مالدار د الله عز وجل په نس هغه څوک دی چې د په دې ځړ کې قناعت موجود دی د الله رب العالمین په تقسیم باندې راضي او خوشاله دی الحمدلله. وای نن سبا دا قناعت ورک شوی دی او سړی وای د ورځې به یو څه د غلاس لورځي 100 200 300 500 کله زر کله 2000 کته پوښتنه وکړي چې کار دي څنګه دي حالات دي څنګه دي دا به شکایتونه کوي بس کاروبار خراب دی او حالات خراب دي. په دې باندې الله رب العالمین ډیر سخت ناراضه کیږي او الله رب العالمین دغه خبرې نه خوخي. کار کړي خدم الحمدلله وایا که کار دي خراب دي الحمدلله وایا الله الله الحمدونه دي چې موږ له صحت را کړې دي موږ له بچی را کړې دي موږ له یو څرا کوي او د نور ډیر مخلوق نه موږ غوړه ګرځولې او بهتري ګرځولې د الله رب العالمین حمدونه وایا. د الله رب العالمین په نعمتونو د الله په تقسیم باندې راضي اوسېدل دا ډیره لوی غنا دا ډیره لوی مالداری ده. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و احسن الى جارك تكن مؤمنا خپل گاونډي سره د احسان کوه ته به مؤمن جوړ شي. ایمان د گاونډي په احسان کې دی د گاونډي سره احسان کوه داغه سره خېګړه کوه او د گاونډي سره احسان ضرور او لازم دی او داغه د اذیت نه او داغه د تکلیف نه خوزان ساتل ډیر ضرور دی او ډیر لازم دی. هغه ته تکلیف ورکول حرام دی او ځان ساتل داغه د تکلیف نه لازم دی او که وسط کې د اغلب احسان ورکه ته د ایمان درجه ته ورسیږي مؤمن به جوړ شي. بل خبره او رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي و احب للناس
ما تحب لنفسك وای د خلقو د پاره هغه څه خو خوا چې تی د خپل ځان د پاره خوخه تكون مسلمه ته به مسلمان شي پوره اسلام دا دی چې ته څه د بل د پاره خوخ کې وخت د ځان د پاره مخ کړي د ځان د پاره چې څه خوخه د بل د پاره د خوخ کړل دا اسلام دی پوره مسلمانی دا ده نن موږ ځان ته مسلمانان وایو ولې دا خبره په من کې مفقوده ده دا را پکې ورکه شوې ده په من کې نه ده موجوده اسلام که غواړي چې پوره پتا کې راشي د خلقو د پاره د مسلمانانو د پاره هغه څه خو خوچ د ځان د پاره خوخه ولا تكثر الضحك او د الله پیغمبر او تاخر نه خبره دا وکړه وای ډیر خاندمه د ډیرو خندګانو نه ځان وساته وای فإن كثرة الضحك تميت القلب وای دا ډیره خندا د انسان زړه وجني د سره د زړه مري د زړه کې چې د الله کوم معرفت دی او د الله کوم hebat دی د الله کوم تعظیم دی او د الله کوم احترام دی د ډیره خندا د وجناغي سوزي او ختم شي د ډیره خندګانو د ایمان کیفیت خرابوي د زړه هغه رابطه چې د الله سره د هغه نړۍ او هغه ختمي خو موږ په دې خبره باندې ډېر کړه ته نه پويګو ځکه چې زموږ د زړونو د کیفیت جوړ نه دی چې بخندا دی هغه خراب شي اسم خراب دی خندګانې پکې راغللې حرام پکې راغلې غفلتونه پکې راغلل تربګنین او حسدونه پکې راغله خید سي ګډ وټ کو فساد پکې راوسته که زموږ زړونه جوړ وي موږ به د بازو خندګانو نه ځان ساتلې د بازو خوراکونو نه ځان ساتلې بازو مجلسونو ته بنتللې بازو زینو کې به نه ګرځېدلې ولی وای دا مې د زړه کیفیت خرابوي دا مې ایمان خرابوي ایمان مې کمزوري کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د یو امت جوړی چې دا غمجن وي دا لک پریشان وي د آخرت خبرو دی غمجن کړي د قبر خبرو دی غمجن کړي د امت غمونو او دردونو دی غمجن کړي نن خو خندا لپاره و ځوانان په دونه مستی کې وننوتی دي چې بغیر د واده نه په عام حالاتو کې داسې موسیقي په دې موټرو کې غږی چې ته به فکر نه کې دا مسلمان دی ته به فکر نه کې چې دا مؤمن دی او دا په یو اسلامي کورنۍ کې پیدا شوی دی داسې غړزابه په دې گاډي کې جوړي څوک نشته چې دې ته وای دا کار مکوه دا د الله رب العالمین نافرمانی ده دا د الله رب العالمین مخالفت دی او که تداوت ورکړي شي یو قسم د خندا کوي په دې خبرو پسې چې تما منکه د دې اوسنه چې زما زړی غواړي او زما د زړه په کې اطمینان دی او دا خو د روح غذا ده او دا فلان او دا فلان والله که د دې ځوانان الله رب العالمین ته د ایمان په حالت کې ودرېږي د دې ځوانانو ایمان به خرابېږي د دوی دین به خرابېږي او به ایمان به رب العالمین مخې ته ودرېږي د ډیرو خندګانو نه زمونږ دین زمونږ واګرانی ولې دي چې دا مکه وزله دي خرابېږي او زله چې د انسان خراب شو وحشي جوړیږي د انسان نه درنده ترې نه جوړیږي سبوعیت پکې پیدا کیږي د زړه ساتل ډیره مهمه ده او ډیره ضروری ده رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته درسونه د دې ورکړي دي چې ته د ځان د لپاره څه خوخه هغه د بل مسلمان د لپاره خوخه کا د ځان د لپاره چې څه نه خوخه نه بل مسلمان هم نه خوخه ګوره دا غینه فریض وکړه دا غینه اجتناب وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځوان راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي او اذن لي بالزنا اذا الله پیغمبر ماته د زنا اجازه وکړه ځواني مزما ځواني ده او د زنا ته مزل شوی شهوات می دي اذا الله پیغمبر ته اجازه راکړه چې زنا وکم دا خبره چې وکړه صحابه کرام ناس دي فاقبل عليه القوم فقالوا مه صحابه کرام ډیر جذباتي خلک د څه خبره شي وره د ډیر بد اثر به ور باندې کو ورپسې ورجک شو مکه ود سکار مکه د څه خبري مکه دا ته څه غلطي خبري کې د الله د پیغمبر نه د غلط شي اجازه غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مشفق معلم دی او ډیر رحیم دی ډیر مهربان شخص دی هغه ملګرو ته ویلي چې د ملګری ته داسې خبرې مکوئ هغه ته ویلي ادنو ما ته لږ را قریبه شو را نږدې شه هغه ځوان د الله د پیغمبر خواته راغی را نږدې شه کېناست رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تفوس کوي وایي اتحبه لامک آیا ته د زنا د خپل مور د لپاره خوخه چې یو سړی د ساده مور سره زنا وکړي هغه خو ډیر مؤمن او غیرتی ځوان دی هغه ویل والله د الله په ذات مې دي قسم والله دې ما ستانه قربان کی
لا زه خدا نه خوم د مور د پاره چې زما د مور سره څوک زنا وکي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وللناس يحبونه لامهاتهم، دا عام خلق هم د خپل میندو د پاره دا نه خوخي چې څوک یو سره زنا وکي. لکه څنګه چې ته د مور د پاره زنا نه خوخي، دا خلق هم د زنا د خپل مور د پاره نه خوخي. خلق هم په دې باندې خپکیږي چې زما د مور سره څوک زنا وکي، لکه څنګه چې ته خپکیږي په دې باندې. افتحبه لبنتك، آیا دغه زنا ته د خپل لور د پاره خوخي چې ساده لور سره څوک زنا وکي؟ وای والله جعلني الله فداءك، د الله په ذات مې دي قسم الله دې مستانه قربان کی، لا زه خو د لور د پاره دا نه خوخومه. وای وللناس يحبونه لبناتهم، خلق هم د خپل لورونو د پاره نه خوخي. لکه څنګه چې ته د خپل لور د پاره زنا نه خوخي، خلق هم دا نه خوخي چې د لور سره د څوک زنا وکي. دیو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل افتحبه لاختك، د خپل خور د پاره د خوخي چې دا غي سره د څوک زنا وکي. لا والله جعلني الله فداءك، دا څنګه ده د الله په ذات مې دي قسمي الله دې مستانه قربان کی، زه د خپل خور د پاره نه خوخم. وای خلق هم د قرنګ د خپل خويندو د پاره نه خوخي. دیو ته نبی له سلام ویلي وای ته دا زنا د خپل عمې د پاره خوخي، ستاد د پلار چې کوم خور د عمه ورته وای ترور، وای نه د الله پیغمبر د ترور د پاره نه خوخم. وای خلق هم د خپل ترندو د پاره نه خوخي. وای د خپل خاله د پاره خوخي هغه چې ستاد مور خور دا، وای نه د الله پیغمبر د هغه د پاره نه خوخم. وای خلق هم د خپل خاله د پاره نه خوخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه زنانه ورته وښودلې چې په دې شخص باندې حرام دي، په دې باندې ناروا دي، دې باندې بندي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مت په هر ظلمانی وای چې ته څنګه د دغه سره زنا نه خوخي، دغه رنګ خلق هم د زناګانی نه خوخي. د دقه زنانو سره چې د شادي خپلی او څوک د وسره زنا کوي، په ټولنه کې چې زنانه ده یا به د چا لور وي، یا به د چا مور وي، یا به د چا خور وي، یا به د چا عمي، یا به د چا خالي، د دینه بهر نه ده. کله چې ته د خپل دغه محرماتو د پاره زنا نه خوخي، نو عام مسلمانان هم دغه زناګانې د خپل محرماتو د پاره نه خوخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته ذهن د دې ملګری په دې باندې کولاو کو چې ته څه د ځان د پاره نه خوخي، خلک نه خوخي. څه چې د ځان د پاره خوخي، خلک د خپل ځان د پاره خوخي. به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي د الله نه دعا ورله وغوښتله چې اللهم اغفر ذنبه، الا د ګناه معاف کا، وطهر قلبه، د زړم پاک کا، وحسن فرجه، او د عورت حفاظت او ساتنه موکا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا په دې ملګری باندې قبول شوله ولګېدله. راوي وایي فلم يكن بعد ذلك، وایي د دین رست نو د غزوان یلتفت الى شيء، چې ودی ګوري یو سیز د زنا او د لواطت، او دا خبره دغه په ذهن کې راشه. الله رب العالمین دا سپاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا د وجنه. دا دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر هغه ځوان ته ده چې دا غي زناګانو ته زړه کیږي، پاغي باندې وس کیږي، خو نه کوي د الله رب العالمین د وجنه. دا غینه اعراض کړي دي د رب العالمین د وجنه چې دا کارونه چا پرې خودل، الله به مغفرت نصیب کی، الله رب العالمین به دا زړه پاک کی، او الله رب العالمین به دغه عورت د بدو اعمالونه وساتي. نن هغه خلق چې زناګانې کوي، هغه خلق چې لیواتتونه کوي، هغه خلق چې غصبونه کوي، هغه خلق چې لوټ مار کوي، سوچ دی وکي چې دغه کار ته د خپل لور د پاره، د خپل خزې د پاره، د خپل خور د پاره، د خپل عمې د پاره خوخي نه خوخي، چې ته نه خوخي د قرنګ خلق هم نه خوخي. که چرته منګ او تاسو یوازې دغه د مسلمان حق په نظر کې ونیسو، والله العظیم په ټولنه کې بلې واتتونه ختم شي، زناګانی به ختم شي، غلاګانی به ختم شي، د مسلمانانو دا ویني چې اغستل کیږي او دا توي کیږي دا به ختم شي. هر مسلمان به بل مسلمان ته د عزت او د قدر په نظر باندې ګوري، د احترام او د تقدیر په نظر باندې وته ګوري.